अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د नن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اعجاز یوسفزئی کتونکو په نننی ویلاګ کې بازه خبره کوم چې د پاکستان وزارت داخله یو بیان جاری کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې هغه افغانان څوک چې افغان سټیزن کارت لري یعنی ای سی سی کارت لري هغوی ته 1 مارچ پورې توصیه ورکړې شوې ده اجازت ورکړې شوې ده چې تاسو کولی شئ چې 1 مارچ پورې پاکستان کې قیام وکړئ او دې دوران یعنی د 31 مارچ پورې تاسو ولنټیرلی پاکستان پرېږدوئ د دې وروسته به پاکستان کاروایی کوي او دغه کسان به بې دخله کولی شي کتونکو وزارت داخله دا هم وایي چې د 1 مارچ نه وروسته یعنې د وړوکي اختر نه پس چې کوم ای سی سی کارډ لرونکي افغانان په پاکستان کې پاتې شو دوی به په زور باندې ایکسپیل کولی شي او دې دوران به د دوی د عزت خیال ساتلی شي د دوی د مال جان خیال ساتلی شي او په څه نه څه طریقه به دوی خپل ملک افغانستان ته لیږلی شي کتونکو دا مهال ای سی سی کارډ لرونکي افغانان شمیره چې کوم دا په پاکستان کې 8,40,000 پورې ویل کېږي او د دوی د په باقاعده توګه 31 مارچ پورې ډیډلاین ورکړی شوی دی چې په باقاعده توګه تاسو 31 مارچ پورې ولنټیرلی پاکستان پرېږدي د دې نه علاوه په پاکستان کې چې کوم هغه افغانان چا سره چې پی او آر کارت دی یعنی پروف اف پریزیډنس حامل افغانان چې کوم دي کارت حامل افغانان چې کوم دي هغوی په پاکستان کې سټې کولی شي 13 جون پورې یعنی د شپږمې میاشتې 13 تاریخه پورې په پاکستان کې سټې کولی شي او دوی چې کوم دی دوی هم ولنټیرلی د ملک نه تللی شي کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې د یورپ اسټیمیټ مطابق په پاکستان کې دا مهال پی او آر کارډ لرونکي افغانانو شمیره تقریبا د 14 لکه نه والې تر د 14 لکه پورې ویل کېږي د دې نه علاوه یو بل حکمنامه جاری شوې ده چې پی او آر کارډ لرونکي یعنی د 30 جون پورې پی او آر کارډ لرونکي افغان کډوال به د اولنۍ مرحله کې د اسلام آباد او راولپنډي نه بې دخل کولی شي او د پاکستان نورو سیمو ته به دوی منتقل کولی شي دې دوران هم ویل شوي دي چې دوی هم کولی شي چې پر آزادکاره توګه پاکستان پرېږدي د دې نه علاوه اهمترین پوینټ دا دی چې هغه افغانان چا چې د امریکې سره په څه نه څه شکل کې په افغانستان کې مرسته کړې وه ویل کېږي چې تقریبا 25,000 کسان دي هغوی پاکستان ته راغلي دي او هغوی د ویزو په انتظار کې دي تقریبا چې کله نه د ډونالډ ټرمپ اقتدار راغلی دی د هغه چې اگزیکټیو اډر جاری شوی دی د هغې وروستو د دې کسانو ویزه چې کوم ده هغه تقریبا بنده شوې ده او په دې کې زیاتره هغه افغانان دي د چا چې ویزا تقریبا مکمل شوې ده د هغوی ویریفیکیشن هم شوی دی خو د دې د اډر وروستو یعنې د صدر ټرمپ د اډر وروستو دغه کسان هم د غیر یقینیت ښکار شوي دي کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې په پاکستان کې 25,000 هغه افغانان دي چا چې امریکې قبول کړي دي د دې نه علاوه 9,000 هغه افغانان دي چا چې استرالیا قبول کړي دي یعنې دا به استرالیا ته لیږلی شي د دې نه علاوه کینیډا 6,000 جرمني او برطانیه چې کوم دی 3,000 افغانان به دوی د پاکستان نه په څه نه څه شکل کې دوی وباسي تر دې دمه کینیډا برطانیې او جرمني او امریکې ته په لږ تعداد کې اگر چې افغانان تللی دي خو بیا هم په زرګو شمېر کې دغه افغانان اوس هم په پاکستان کې پاتې دي کتونکو دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د امریکې د تسلط دوران چې کوم دی د نیټو سره د امریکې سره یا د حساب ځواکونو سره په څه نه څه شکل کې مرسته کړې وه او د دوی باره کې دا حکم جاری شو چې کله انخلا کېدله په 2021 کې نو د دوی باره کې دا حکم جاری شو چې دوی به اول پاکستان ته ولیږلی شي او د هغه ځای وروستو به چې د دوی کوم سفري دستاویزات دي هغه به مکمل کړي او د دې وروستو به دغه متعلقه ملکونو ته یعنې امریکې ته استرالیا ته جرمني ته کینیډا ته او برطانیې ته او یو شمېر نورو ملکونو ته ولیږلی شي خو دا مهال دغه عمل هم ډیر سستروی ښکار دی ځکه چې دا هغه افغانان دي چې دا نسبتا تعلیم یافته افغانان دي دوی واپس افغانستان ته هم نشي تللی ځکه چې په دې کسانو کې زنانه هم تعلیم یافته دي ځکه هلته په زنانو په تعلیم باندې بندیز دی د زنانو په جابز باندې په امپلایمنټ باندې هم بندیز دی نو دا افغانان ډیر زیات د مشکلاتو سره مخ دي د دې کې زیاتره چې کوم دي دوی په انتظار دي چې دوی بهر ملکونو ته لاړ شي ولې د امریکې د یوې پالیسۍ د امریکې د یو اگزیکټیو اډر په نتیجه کې دا کسان په پاکستان کې اوس نښتي دي د دې باره کې ویل کېږي چې دا کسان چې کوم دي یعنی هغه کسان چې د امریکې مرسته کړې وي او اوس په پاکستان کې ژوند کوي د دوی لپاره هم دا اډر جاری شوی دی دا حکم جاری شوی دی چې په ابتدایي توګه به دوی د پنډۍ او اسلام آباد نه په مزه دوی لرې کولی شي د دې ټول صورتحال نه دا واضحېږي چې که په اسلام آباد کې پی او آر کارډ لرونکي دي یا هغه افغانان څوک چې امریکې ته یا نورو هیوادونو ته د تلو په چکر کې دي په انتظار کې دي هغوی به په کم از کم د راولپنډي او اسلام آباد نه بې دخل کولی شي او په نورو سیمو ته به منتقل کولی شي او د دې وروسته به د دې د مستقبل فیصله کولی شي
کتونکو څنګه چې ما پرون په ویلاګ کې ذکر کړو چې په کابل کې د پاکستان ناظم الامور عبید نظامانی او د افغانستان نائب وزیر اعظم او د کډوالو عبوري وزیر مولوي عبدالکبیر ترمنځ ملاقات شو. په دغه ملاقاتونو کې د افغانانو د انخلا چې کوم دا د دې عمل ته لږ غونتې توسیع ورکولو مطالبه شو او د دې په نتیجه کې زما خیال دا دی چې پاکستان دغه فیصله کړې وي چې ای سی سی کارت لرونکي د 31 مارچ پورې په پاکستان کې قیام وکړي. د دې علاوه په بارډر باندې چې کوم کلیشز کېږي په دې باندې هم خبرې شوې وي، تجارت باندې هم خبرې شوې او دغه رنګ دوطرفه تعلقات ښه کولو په مد کې هم د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې شوې وي. کتونکو یو بل اهمه خبره دا ده چې څوک په پاکستان کې په ویزه باندې دي، یعنی هغه افغانان څوک چې په ویزه باندې دي او هغوی ویزې له توسیع ورکول غواړي، نو د هغوی فیس چې کوم دی هغه $100 مقرر دی. که په یو کور کې 10 کسان دي، 10 کسه افغانان ژوند کوي، نو ټول چې کوم دی که ماشوم دی که لوی دی هغوی به $100 د ایکسټنشن لپاره ورکوي، کوم چې زما په خیال یو نامناسبه اقدام دی. دې لړ کې حکومت پاکستان او یو ان ایچ سی آر لا په ګډه باندې یو لایحه عمل توی کول پکار دي چې دغه $100 کم از کم د اقوام متحده لخوا ادا کړی شي یا د یو ان ایچ سی آر چې کوم د هغوی ذیلي اداره ده د هغوی لخوا ادا کړی شي چې په پاکستان کې کوم افغانان ژوند کوي، هغه افغانان څوک چې په پاسپورټ باندې دي یا د تعلیم په سلسله کې راغلي دي یا د کاروبار په سلسله کې راغلي دي یا چې کوم نور د هغوی جواز جوړیږي چې په پاکستان کې ژوند کوي، د هغوی لپاره د ویزې د توسیع د فیس کم از کم کم کړی شي. د ټولو نه بل اهمترین خبر دا دی چې د کراچۍ د مختلفو قیدخانو نه یعنی جیلونو نه تقریبا 12 پورې افغانان رها کړي شوي دي او دوی په باقاعده توګه د چمن او دغه رنګ د چمن بارډر په ذریعه سپین بولدک ته اړولي شوي دي او دوی خپل وطن ته استانه شوي دي. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ، راتلونکي ویلاګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.